کته چیرې وظیفه نه لري وظیفې پسې ګرځئ یا د مکتب شاګرد دی په دې فکر چې زه په شپږ اووه کاله بعد پوهنتون نه فارغ شم بیا هغه نه بعد به زه پیسې وګټم یا کور کې ناسته یو ښځه یې چې کور کارونه کوي نور زیاتر وخت یې همداسې تلویزیون او ډرامو کتلو کې تېرېږي ولې نه زه تاسو ته یو داسې ویبسایټونه څلور یا پنځه دانې وښیم چې هغې ویبسایټونو له لارې ته کولی شي د ورځې 3-4 ساعته کار وکړې او د هغو خلکو نه چې 8 ساعته وظیفه لري زیاته پیسې وګټي ښه خبره ده که نه نو راځئ پرې شروع کوو اول خو باید شی تاسو ولرئ چې تاسو د ویبسایټو کې کار وکړئ اوله خبره انټرنیټ خو معلومداره خبره ده چې باید انټرنیټ وسي چې انټرنیټ لارې ته د ویبسایټونو ته لاسرسی پیدا کړي دویمه خبره ده یو مهارت باید ولرئ چې هر برخه کې وسي که ګرافیکس کې اوسي که ویب ډیزاینینګ کې اوسي که اپ ډیولپمنټ کې اوسي که رایټینګ اوسي کانټنټ رایټینګ اوسي مایکروسافټ افیس یا ورډ ایکسل هم زده ده کویک بوک هم زده ده چې هر څه اوسي مقصد یو سکل ولري ته کولی شې دې ویبسایټونو نه ښه فایده ترلاسه کړي اول ویبسایټ ته راځو چې کوم یو ده ګوګل ته لاړ شه ګوګل کې ولیکه پی پر اور یا پیپل پر اور چې کلیک دې کو تاسو ته به دغه لینک راشي د لینک باندې به کلیک کړئ دا لینک ډسکرپشن کې هم تاسو ټول سره شریک کوم کولی شئ هلته وګورئ چې کله دا صفحه تاسو سره وازه شوله ګورئ اوله کې ای آی تاسو سره شته د ای آی برخې کارونه ګوره تاسو سره ټیکنالوژي او پروګرامینګ برخه کې شته چې ته کارونه وکړې پکې ګرافیک ډیزاین کې شته ده چې ورکې کار وکړې ډیجیټل مارکیټینګ کې شته ده چې ته کار پکې وکړې نه تنها صرف سکلز ګوره څوک پکې ویډیو خرڅوي څوک پکې عکسونه خرڅوي څوک پکې فوټیج خرڅوي دا هم ته کولی شي ته میوزیک پکې خرڅولی شي اډیو د خپله پکې خرڅولی شي وایس اوور پکې خرڅولی شي سوشل میډیا سکلز څوک لري کولی شي خپل سکل درته خلکو ته ور وښایي او هغې بدل کې پیسې واخلي ګورئ د دې پلیټفارم یو خوبي شی ده چې دې کې 1 میلیون پلس بزنسز رجسټرډ دي 1 میلیون پلس بزنسز یعنی 1 میلیون پلس کمپنیانې خپل سروسز دې ځینه غواړي خلکو نه یعنی که ته یو کمپنۍ سره مخامخ شولې او هغه کمپنۍ د تا کار خوښ شو تا ته ریګولر کار درکوي کیدی شي هغه داسې تا ته وایي چې راځه زه تاسو ته د میاشتې دونه فکس پیسې درکوم ته ما سره کار وکړه خدای وکړي چې زه تا ته میاشتې یو پروجیکټ درکوم که 10 پروجیکټه درکوم هغه به تا ته فکس اماونټ درکوي نو هغه تا مهارت او کمیونیکیشن سکل پورې ده چې څنګه کولی شي ته هغه څه ځان ور وښایې ورته او څونه سکل یا د مهارت تا چې ده څونه په حاکم یې ته طریقه کار یې څنګه د اول خو به ساین اپ وکړي خپل پروفایل به جوړ کړي ټول ډیټیلز به دې ور واچوي هغه نه بعد سرچ کې راځئ پروجیکټ انتخابوي کوم برخه کې چې ته مهارت لري هغې برخه کې تا ته دلته پروژې راځي بیا دې پروژو نه چې هر یو باندې ته پوهېږي چې دغه ښه ده زه په ډېر کم وخت کې یا ډېر ښه طریقې سره کولی شم په هغې باندې بیډنګ کوي دا نه چې بیخي خپل سکل یا مهارت ورته کم راولي خو نه چې کم څونه حده پورې مناسب وي چې هغه سړی هم پوه شي چې والله دغه سړی کار غواړي او صحیح کار راته کولی شي ته مثلا ورته ویلی شي چې زه تا کار چې ما تا ته کوم سبمیټ کو بیرته زه تا ته کولی شم 3 یا 4 دفعو پورې که ته کوم سجیشن لرې ته کوم چینجز کول غواړې زه تا ته کولی شم دا چینجز وکړم مثلا هغه که څوک بل نفر ورته وایي یا خپلې ورکولي $100 پورې زه دا پروجیکټ خلکو ته ورکوم ته کولی شي ورته وایي چې 100 نه زه 80 یا 80 یا 90 کې سروسز درکوم که څوک وایي درنه پوښتنه کوي چې ولې ته کم پیسو باندې سروسز ورکوي ته راحتۍ سره ویلی شي زه غواړم خپل پروفایل ډیولپ کړم که نه سکل د ما ډېر زیات دي زه سره غواړم دا پروجیکټ یې حاصل کړم کار نه بعد ته پوهېږي چې ما سکل څونه دي ولې تا پروفایل نوی ده هغې دپاره ته باید کم پیسو کې زیات پروجیکټ وکړي تر څو چې ته لیول کې راشي او خلک دې وپېژني هغه نه بعد هر څونه پیسې چې چارج کوي خلک درته دا نه وایي زموږ سره دوم ویبسایټ په فریلانسنګ کې فلیکس ډاټ جابس ده ګوګل کې به یې سرچ کړئ را به شي لینک به کلیک کړئ زه به بیا هم لینک تاسو سره دې هم ډسکرپشن کې شریک کړم کولی شي هغه ځای نه لاسرسی ورته ولرئ دې ویبسایټ لارې ته کولی شئ ریموټ جابس وکړئ ریموټ جاب نه مطلب شی ده سیم وظیفه ده چې کوم نارمل ته وظیفې ته سې وراسي 8 ساعت یا 9 ساعته دې کې فایده دا ده چې ته کور نه ناستې وظیفه کوي ریموټ جاب کې ته کولی شي که افغانستان کې اوسې پاکستان کې اوسې هر ځای کې اوسې ته هر بل ملک چې اوسې ته پکې کولی شي خپل ځان ته یو وظیفه پیدا کړي اول ته کار وکړي بس هغه تاسو ټایم ټریک کوي چې ته څو ساعته د کار کړی ده کوم ډیډلاین یې د تعقیب کړي دي نه دي تعقیب کړي پروجیکټ یې د په وخت کړي دي نه دي کړي کار د څونه کړی ده بس دا تاسو د انټرنیټ لارې ټریک کېږي
نور تا کمپنۍ کې دی چې کوم سره کار کوي هغه امریکا کې اوسي، جرمني کې اوسي، کاناډا کې چې اوسي، هر ځای کې اوسي، فرق نه کوي. هغه تا ته مغه ځای نه پیسې درلیږي، ته ورته ځي کې چې ناست اوسئ، پاکستان، افغانستان، هر ځای چې اوسي خپل سروسز ورته پرووایډ کوي. دا ریموټ جابس دي. ته کولی شي په د فلیکس ډاټ جابس کې ریموټ جابس پیدا کې او ورته اپلای وکړي. د ویب سایټ کې ته 2 رقم ته وظیفې پیدا کولی شي، او پارت ټایم هم پیدا کولی شي، فل ټایم هم پیدا کولی شي. که څوک وایي زه نیمه ورځ کار کوم، هم نیمه ورځ وظیفې هم شته دي. که څوک وایي مکمله ورځ کار کوم، مکمله ورځ مطلب 8 یا 9 ساعته، هغه هم پکې شته دي. ته کولی شي هر یو کې چې راحته اوسئ وظیفه پکې پیدا کړئ او اپلای ورته وکړئ. دې ویب سایټ کې تقریبا 50,000 نه زیاتې وظیفې شته دي چې خلک یې وکړي. زیاتره د 6,000 نه کمپنیانې دي چې هغوی خلکو نه کار غواړي چې ما دا کار در راته وکړئ، ما دا کار در راته وکړئ. زه دغه برخه کې یو نفر غواړم، فرق نه کوي چې د دنیا هر ګوټ کې، خو مقصد ماته کار وکړي. نو دغه طریقو نه ته کولی شي هره کمپنۍ کې چې اوسې، هر سکل کې چې ته مهارت لرې، د هغې سکل لارې هغې کمپنۍ ته خپل ځان ور مخامخ کې ور وښایي او هغه تا ته کار درکړي. د دې هم طریقه کار همغسې ده. ساین اپ به وکړې، اکاونټ به دې جوړ کړې، پروفایل به دې جوړ کړې، ښه صحیح منظم چې کوم سکلز لرې هغه به ورته ښکاره کړې. هغې نه پس سرچ به وکړې چې کوم وظیفې کې ته غواړې اپلای وکړې، یا کوم برخه کې چې ته غواړې وظیفه پیدا کړې، او چې کومې وظیفې تا ته راځي، کوم کمپنیان تا ته راځي، هغې ته به اپلای کوې چې کومه مې تا دی خوښ اوسي، چې هر یو بس پوه شو چې والا دغه نفر ته ضرورت لرم، تا ته بیرته اپروچ وکړي او خلاص. دې نه مخکې چې زه 3م ویب سایټ تاسو ته وایم، اول خو ګوره فریلانسینګ کول هم خپل طریقه غواړي، او یو سکل زده کول هم ته باید یو ځینې زده کړې که سکل دې نه زده. زه یو لرنه دې دپاره تا ته ریکمنډ کوم چې دواړه هر څه په یو ځای کې شته دي. مثلا که ته ځې کورس یو ویب سایټ نه اخلي، یا یو کورس ته ځې وایي، بیا فریلانسینګ ځې بل ویب سایټ نه اخلي، داسې تا ته قیمته هم تمامیږي، پیسې دې هم بې ځایه مصرفیږي، او کیدای شي په ژبه یې هم ته خاص پوه نه شي. په یو لرنا کې ته کولی شي په پښتو ژبه کې اوسي، په دري ژبه کې اوسي. سکل هم همدلته زده کړئ، که ګرافیک ډیزاین، ویبي، هر یو سکل چې اوسي شته دي ټول. او هغه نه بعد فریلانسینګ کورسونه هم شته دي، ته کولی شي فریلانسینګ هم تعقیب کړي. وخت مهمه نه ده، د ورځې هر وخت د چې وخت درلوده ورته کښېنې، بس خپل کورسونه درسونه فالو کوئ، سرټیفیکیټس پکې اخلي، او ته هر چیرته بل ځای کې چې اوسي، تا سرټیفیکیټ خپل ښودلی شي چې ما دې ځای نه دا کورس کمپلیټ کړی. باقاعده امتحانونه دي، امتحانونه ورکوي او ته سرټیفاید کېږي. بیا فریلانسینګ د وکړو ضرورت نه لري ته بیا بل چاته کار وکړي، ته به همدغه ویب سایټو کې راځې، خپل سکل او مهارت لارې به پیسې پیدا کوي. 3م ویب سایټ مونږه ګورو ډاټ کام ده. ته وګورئ تاسو څونه سروسز دي ورکوي. 8 لکه نه زیات فریلانسرز دوی لري په دې ویب سایټ کې، یعنې ساین اپس کړي دي، خلکو ته کار کوي، او دوی تقریبا 250 میلیونه نه زیات پیسې بیرته فریلانسرز ته ورکړي، یعنې 250 میلیونه نه زیات پیسې فریلانسرانو د دې ویب سایټ له طریقې ګټلې دي او راویستې دي. دا هم د نور ویب سایټونو غوندې هماغسې سکلز لري، برخې لري. ته هره برخه کې چې لاړ شي، کولی شي خپل ځان ته پکې جاب پیدا کړي. اول به ساین اپ کوي، خپل پروفایل به جوړوي، بیا اپلای فار جاب یا فایند ا جاب باندې به کلیک کوي. کټګریز ته به ځئ، کوم کټګري هم چې تا د سکل مربوط اوسي هغه باندې به کلیک کوي. بیا هغه نه بعد چې کوم کمپنیان یا پروجیکټ راځي، ته کولی شي هغه ته اپلای وکړي. هغې په طریقه ته کولی شي خپل فریلانسینګ کار په ګورو ډاټ کام کې هم وکړي. 4م چې کوم ویب سایټ ده هغه ټرولانسر ډاټ کام ده، چې دلته چې کېږي صرف پروجیکټ اپلوډ کېږي. مثلا ما کمپنۍ ده، د ما کمپنۍ چې کوم پروجیکټ دي زه غواړم چې فریلانسرانو باندې وکړم، دغسې ټرولانسر ډاټ کام کې خپل پروجیکټ اپلوډوم، چې څوک هم ما ته اپلای وکړي یا پروپوزل راسینډ کړي، خوښ مې شو، هغه ته دا پروجیکټ ورکوم. یا که فریلانسر یې، ته کولی شي د ویب سایټ ته لاړ شي، پروجیکټ یې وګورئ چې کوم چا کوم پروجیکټ یې کوم برخو کې اپلوډ کړي، نو هغه برخو کې ته هر پروجیکټ چې ته کولی شي تا د سکل مربوط اوسي، اپلای وکړه، واخله، خلاص. دې ویب سایټ کې 2 میلیونه نه زیات فریلانسران کار کوي، یعنې څونه چې فریلانسران زیات دي، مور ټرسټ زیات ده. تقریبا 120 ملکونو کې دا فعالیت لري. 3500 نه زیات سکلز په دې ویب سایټ کې شته دي، چې هر سکل کې یعنې ټول نو وړکې سکل هم چې اوسي هغه هم دوی لري. هغې برخه کې چې کوم پروجیکټس خلک اپلوډ کوي، ته کولی شي هغه ته اپلای وکړي، خپل ځان ته 2 ساعته 3 ساعته ورځ کې ښه ښایسته عواید جوړ کړي. اوس دې کې دا مهمه نه ده چې ته وایې والله زه ما سکل خو غټ نه دی، ما سکل وړکی دی، ما سکل کې پیسې دونه نشته دي. هر سکل کې خپل خلک لري، خپل کمپنیانې دي چې هغوی ته ضرورت دي. نو ته هېڅ وخت دا نه شي ویلی چې ما سکل وړکی دی یا غټ دی، چې هر یو لري. ته کولی شي شروع کړې فریلانسینګ، خدای وکړي هفته کې 1-2 پروجیکټ هم واخلې، شروع یې کړه. 5م یو ته راځو. 5م کې موږ سره 99designs.com په نوم یو ویب سایټ ده.
هغه ته سرچ کړه ګوګل کې. لینکونه د ټولو زه بیا هم ډسکرپشن کې اډ کوم. دا ویب سایټ مخصوصا ګرافیک ډیزاینرانو دپاره یا څوک چې ډیزاینرز دی هغوی دپاره ده. دا مونږ ویلې تیره ویډیو کې که ټریډیشنل یا نان ټریډیشنل فریلانسرز باندې خبر اوسئ که نه اوسئ تیرنۍ ویډیو وګورئ پوهیږئ پې دا نان ټریډیشنل فریلانسرانو دپاره ده. مهارتونه هلته ورښیي خلکو ته یا پروفایل جوړی پروفایل کې ته خپل ټول مهارتونه سیټ کوي چې زه دا مهارت لرم ګوره په دې شکل جوړوم دا مهارت لرم ګرافکس کې لوګو زه داسې ډیزاین کوم پریزنټیشن داسې ډیزاین کوم بروشر دا شیان داسې ډیزاین کوم ټول خپل ډیزاینونه هر څه ورښیي خلک بیا راځي تا سروسز نه استفاده کوي او اخلي. نو دې لار نه ته کولی شئ په 99 ډیزاینز کې ایز ا ګرافیک ډیزاینر فریلانسنګ شکل باندې کار وکړي. اوس مشوره څه ده ویب سایټونه ټول وکتل داسې نه کېږي چې ته په دې 15 شپږ واړه ویب سایټونو باندې یو ځای راشې شروع پرې وکړې یو دانه انتخاب کا یعنی هره ورځ پکې کار وکړه خدای وکړي تا ته پروجیکټ راشي رانشي ته تقریبا 2 الی 3 میاشتو پورې ته به هلته ځان ورښکاره کوې کار به کوې تر څو چې تا اکاونټ لږ زره فرش شي او تا ته پروجیکټ را روانېدل شروع شي. که ته څو ویب سایټو ته خیزه چی نه کېږي یو دم کار نه کوي اخر د زړه وهي خلاص. دویمه خبره ده فریلانسنګ کې اوله کې پیسې تا ته کمې کمې راځي ته باید ډېرو کمو پیسو باندې کار وکړې ولې چې خلک اعتبار نه کوي چې آیا دا سړی د ما کار صحیح کولی شي که نشي کولی. بیا تا کار کول نه بعد تا ته ریټینګ درکول کېږي تا اکاونټ ورو ورو ښه ریویو پیدا کوي جګېږي چې اعتبار پیدا کو بس بیا خلک دې ته نه ګوري چې دا سړی ما ته صحیح کار کولی شي که نشي کولی هغه اعتبار ته د ګوري مارکیټ کې دا څونه اعتبار لري ښه اعتبار لري بس ډایرکټ پروجیکټ ورکړه. نو دغه شیان باندې فوکس وساتئ. اوله کې مې ویلې که ته چیرې د مکتب شاګرد یې که ته چیرې وظیفه نه لرې یا که ته چیرې د کور ښځه یې وخت زیات لرې مګر ډرامو فلمونو باندې ځای کې دې په ځای دغسې یو فریلانسنګ باندې کار وکړه ته به ښه عاید ولرې.